ملګرو سلامونه هیله لرم چې تاسې به ټول روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د ژوند شپې او ورځې به مو په ډېرې خوشحالۍ سره تېرېږي. همدا شېبه چې زه چیرې یم د 1200 فامیلۍ دی تقریبا حکیم تڼیوال پارک ته نه رسېده. دا مخامخ چې تاسې وینئ د حکیم تڼیوال پارک دی. زه سجاد شاه او عرفان الله همت بس تاسې له باران وروسته راووتلو چې د خوست منظرونه ووینو او ښکلاګانې ووینو. په تاسې باندې یو وړوکی غوندې چکر درکړم. عرفان الله چې دی زموږ همکار دی د خیره او د خبري برخه ډېره ښه پر مخ وړي. بله خبره دا ده چې خوست کې بدل شوی که نه عرفان الله؟ مدیر صاحب یو څه بلد یې اوس ښار کې رفت آمدم گشت و گذشتم ډېر ده که نه، نو بله څه یو وخت کې ډېر نابلده ولو. اوس هم زموږ ډېری ملګري چې راځي وایي دا د دواخانو لاین کتابخانو لاین نه پېژني. ښه یعنې ته یې پېژنې؟ زه یې پېژنم. نور داسې غټ غټ ځایونه کوم پېژنې؟ ښار کې دي ننه ښه او ښار کې دي ننه یا د ښار نه دې باندې؟ ښار نه دې باندې خو تېره ورځ موسیخیل ولسوالۍ ته تللي ولو. موسیخیلو ته؟ او زموږ د یو ملګري هم صنفي مور وفات شوې وله، الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي. امین. که نو هلته تللي ولو، ډېره ښایسته منظره یې وله، ډېره ښایسته لاره یې وله او ډېر خوندور چکر و. دا د کابل دی دوستانو. زه به یې تاسو ته لږ تعارف وکړم. خوست کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی او دلته درسونه وایي د خیره سره. بس نو نن داسې یو ځای سره راووتو. خبره دا ده چې خوست کې نن ډېر سخت شدید طوفان و او څنګ کې ورسره باران هم و، د ګلی هم یو نیم څاڅکی و که نه؟ ډېر داسې ټنګ ټونګ شراب خروپې بیخي ډېر سخت زیات و. دغه سړکونه یې ډېر صفا غوندې کړل، خو بس خبره دا ده چې اوبه بهیږي په سړکونو کې. نو دوستانو ما وی چې په تاسو باندې نن د خوست ښار رنګینۍ ښکلاګانې او د پسرلي دغه ښکلې ښکلې ښایستونه آبادۍ سوکالۍ په تاسې باندې ووینو د خیره. داسې به مخکې ځو یو چکر به درکړمه. چیرې به لاړ شو؟ چیرې تا کوم ځای خوښ ده؟ کوم ځای ته یې بوځم؟ نو مدیر صاحب د ښار شاوخوا کې خو زه هم دومره نه یم ګرځېدلی سي. دغه سړک باندې به یې بوځو. دا خبریال سړک ده. نو خبریال سړک بلکل داسې به راوګرځو د خیره. په دې باندې د تیر حکومت پر مهال د خبریال سړک نوم یې دې ته ولې مدیر صاحب د خبریال سړک ولې وایي؟ د خبریال ورځې په مناسبت خبریال هم خپله ورځ لري او بلکل لمانځلی کېږي. د څو ورځې وړاندې فکر کوم تېر هم شو که نه، که هغه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ وه. خبریال ورځ هم په کال کې یو ځلې کېږي. په هماغه ورځې په ویاړې په خوست کې په دغه سړک باندې چې د اوس پرې روان یو د خبریال سړک نوم ایښودی. دلته مخامخ کې مدیر صاحب ډېر ښایسته شپې لپاره هغه ګروپونه اشارې کوي که نه؟ مخامخ دی هغه پل سره نږدې. هغه بیا شپه کې ډېر ښایسته رڼا کوي. دغه ځای به لیدونکو ته وښیو لږ چې دلته پخوا د کرکټ د لوبو لکه د ښوونځي زده کوونکو شاګردانو به دلته لوبې کولې. نو اوس دلته دغه سبزیجات پرې کرلي شوي دي او چاته په قرارداد ورکړل شوی دی. ښه ده که نه؟ او دغه ځوان چې دی بیا دلته موټر دروالی دی د ګنیو یا د ګنډیرو اوبه څښي. تاسو ګنیو ته څه وایئ؟ د ګني ورته وایو. ښه ته صبر وکړه چې دا څه شی خوري نه. ستړی مه شئ. ښه یې؟ چی دې وکړه تو؟ ما خو هلاکه چی کړی. چی دې وخوړل؟ نه هم مې وخوړ. لوس خو داسې نوي چرونه لګوي. مو سپینې خطې او غوښې چی دي. دې وکړه تو؟ ته څه وکړل؟ دلته کور کې یو. کوم کور کې؟ نه وچه خوړی. ساعت دې تېر ده؟ یې چې دوه ړنګه شوی وای. څه شه؟ یم چې ړنګه شوی وای هغه. څه شی ړنګ وه؟ یم وچه خوړه چې ړنګه وای. ښه زه لوړم. لوړې؟ ای دلې ای څه شی ده؟ مصروفیت دې چی ده؟ مصروفیت والا دا دوکاندورۍ دي. خو څه دې کانونه دي؟ 2-3 دونې دي. خو نو ته په لیار کې دې هم وخوړو که نه؟ والا تږی ومه سخت. تږی وې هم دې وخوړو. اوبه دې ول نه څښلې؟ جوس اوبه بیخي پیدا کېږي. وچکلي دو؟ ښه ملګرو دی بیا چې دی داسې خبره کېږي. ما ډېر لیدلی دی. 2 ورونه دي وایي چې داسې لږ عصبي ستونزه لري. بس دا د پروژې پل دی دوستانو. راورسېدو د پروژې پل ته همدا شېبه
او دغه کسان دي لکه چې دغو کاروبار نن خراب غوندې ماته معلومیږي ځکه باران شوی دی. باران چې وشي به آیسکریم ډېر زیات څوک نه اخلي. دا بیا چې دی دغه سړک خو والا ماته مخکې لږه لاره هم بنده معلومیږي دوستانو. ما ویل چې زه به تاسې دغه سرګردان چوک ته هم بیایم او تاسو باندې به یو چکر وهم. تیموس را نن نوست موږ خپله خوستواله لهجه پرې ایښې ده. لیدونکي به یې چې نور ورځې په خوستواله لهجه خبرې کوي، نن چې دی در سره ده ژبه دې بدله کړې. داسې نه چې غوسه ورته ونه کړي. خوستواله لهجه سره خوند درکوي که خوند نه درکوي؟ والله مدیر صاحب خوستواله لهجه خو ډېره ښه لهجه ده. خلک یې ډېر شوقي اوري که نه، لکه خوند ورکوي خلکو ته. عموما بیا د مرکز خلکو ته خوستواله لهجه خو ډېر ښه خبرې خلک پرې ډېرې خوندورې کوي. بس چې خاص د خوسته لهجې لپاره جنۍ نارې کړې زه خوسته یې حاله کوم. باران چې هلته وشي دلته کې هوا یخه شي، دواړه یوه ده د کابل او پېښور خبره. بس نو پېښور کې که زموږ ویډیو څوک ګوري شاید دلته هم یو څه نه څه د دغه یخې هوا یو نیم څرک ور رسېدلی وي د خیره سره. دا خوست خو په باران باندې ښکلی ده که نه. هوا به یې ډېره ګرمه وله. سحر وخت کې چې باران نه وي نو هوا ډېره یخه وي. مازدیګري اوري نو شپې لپاره هوا ډېره تازه کېږي. بس دا ګورئ دوستانو راورسېدو مجاهد څلور لارې ته او دغه څلور لارې باندې هم کار شروع ده، جوړیږي. د دغه بڼه بدلیږي نوې بڼه باندې. نه فکر کوم بڼه خو یې نه بدلیږي، هغه ترمیم یې کېږي. ترمیم چارې روانې دي. نو دا به هم خوست ښار ته یوه خاصه ښکلا ورکړي ځکه چې دغه زاړه ځایونه چې جوړیږي. اوس نه پوهېږم چې دغه ملګري په همدغه لاره چوک ته بوځم که وایي چې د دواخانو په لاین باندې ورشئ. تا کومه لاره خوښه ده؟ کومه لاره چې بیروبار نه وي پکې مدیر صاحب اوس ته څه فکر کوې چې په دې لاره کې به بیروبار وي که په هغه دې لاره کې؟ داسې لاړ شم که داسې لاړ شم؟ دا لاره به ښه وي ځکه بیروبار پکې نه ښکاري ډېر. ښه بیا هم دغسې مخامخ دغه ایسکریم والا ده که شیریخ والا ده لاړه ده. بس نو ځان ته شیریخ خرڅوي او کاروبار یې جوړ دی د خیره. ګرمي چې زیاتېږي د ایسکریم او شیریخو والا هم خوشحالېږي ځکه چې د دوی د ژوند ژنده په همدغه شیانو باندې روانه ده. اوړي کې بیا سوپ ژمي کې بیا سوپ والا ډېر خوشحاله وي. ګرم توکي بیا په ژمي کې ډېر داسې خرید و فروش لري. دا ماما هم روان دی، ډېره غټه پنډه یې ځان ته جوړه کړې ده. ترموز هم ورسره دی. تاسو ته مدیر صاحب موسم ډېر خوند درکوي، اوړی که ژمی؟ والا ما اوړی خوښېږي. ژمي کې مې دا ځلې مې دا داسې خبره وه چې مخکې مې ژمی خوښېدو، خو دغه ژمی چې دا سږ کال یې تېر شو دې حالت ته ورسولم چې بیخي مې د ژمي له نوم نه اوس کرکه کېږي. سخت یخ و. مریض کړی نه مریض یو شوی نه یم پکې. د مریض دغه روژه کې شوم. انرژي ډېره بایلي که نه روژه کې. ژمی کابل زما غربت ته و ستا نری لوپټه، د باران شپه له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد. او داسې باید راتاو شو که نه. داسې دا چې هره کیسه له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد، شیبه له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد. او ژمی کابل زما غربت او ستا نری لوپټه، د باران شپه له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد. او مور دنیا را باندې وچورلېده سر مې دروند شو، مور قبله له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد. دغه ځای هم تاسې لیدلی شئ دوستانو. دلته هم نوي کارونه روان دي د خیره. دغه تاسې وینئ او دغه کس چې دی بیا بادرنګ خرڅوي مخامخ ورسره تازه دی او میوه به دغه مندتې ما ولیدې. او دا کسان بیا په رشته کې ناست دي. داسې به مخکې پسې لاړ شو. ټیک ټاک ته هم یوه ورځ دلته لایف راغلی وم او بیا ما پکې دا یادونه وکړه چې دغه طرف ته ډېر ښایسته معلومېږي که نه د چپ لاس کې مارکیټونه. ما وایي دا که د ښي طرف ته هم شي دغه د خوست ښار ښکلا به پسې څو چنده زیاته شي، ډېر به داسې ښکلی معلومېږي. دوستانو بس سرګردان چوک په طرف روان یو، داسې غلی روان یو. نن دلته تاسې ته چکر درکوو. دا تاسې وینئ چې
ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلکو رفتمات زیات دی، څوک سودا کوي، څوک ساتیري کوي، او څوک کاروبار پسې راوتي دي، او څوک خپلو کورونو ته روان دي، څوک په بایسکل دي، څوک په رشکاو کې دي، څوک چا سره کراچي ده. او بله خبره دا چې موږ په موټر کې روان یو که نه، ملګري دوستانو ته نن چکر ورکوو دلته. بس تاسې وګورئ دوستانو، د خوست د ښار مازدیګرونه ښکلي، د سرګردان چوک چکرونه ښکلي، نور خو جانانه له دوبۍ نه راشه، راځه راځه مسافرۍ نه راشه. دا د مشکور صاحب غزل دی چې ما ته ښکاري چې پیر محمد پکتیاوال په ډېر ښکلي طرز سره ویلی و. دغه سړی اوس ګورئ ملګرو، غټ منځ کې موټر راګډ کړ، پوښتنه چا ترې ونه کړه، خو خیر کار به ورته پیدا شوی وي، معاف دې وي که نه. اصولا خو داسې کار نه کېږي که نه. او دغه رشکه بیا په منځ کې ولاړه ده، دا سرګردان چوک شو. نو بس دغه ځای نه دغه طرف کې د خوراک هوټلونه دي، د رستورانټونه البته، خو دوی ورباندې هوټل لیکنی دی، که څه سید الله سید هوټل دی، شمشاد هوټل هم پکې شته، چرګې، کبابونه، کړایۍ، داسې نور بېلابېل توکي دلته خرڅېږي د خوراک. دغه ځوان بیا تله ایښې ده، او کسان تلي بیا پې پیسې اخلي، او دغه کسان چې دی بیا پیرکي خرڅوي، دغه ځوان چې دی بیا هګۍ خرڅوي. دومره پټو کې ورته لاندې تل دي، خو خیر چاپېریال ساتنې ته پام نه کوي بعضې کسان. ښه ملګرو، بس سرګردان چوک ته راورسېدو، مرکزي نقطې ته. او دغه بس چوک دی. تا ته معلومات کېږي چې سرګردان چوک ته ولې سرګردان چوک وایي؟ والله فکر کوم د بیروبارو د دې خاطر باندې ډېری سیمو خلک سرګرداني بس بیخي پکې ډېره ده، بس بیخي ډېره ده. داسې به سیده لاړ شو مخکې. نو دوستانو، تاسو که معلومات وي چې سرګردان چوک ته ولې سرګردان چوک وایي، دا ماته په کمنټ کې بیا ولیکئ. او تاسې کله دا چوک لیدلی دی د خوست ملګرو نه بغیر د نورو ولایتونو کسان که دا ویډیو ګوري، ما ته بیا معلومات راکئ. نو داسې به ارام ارام مخکې لاړ شو، ورو ورو به خپل ځای ته ځانونه ورسوو. زه به دلته دوستانو سولې پیغام راډیو چې کومه چې شی روان دي، ښه نو ناتیا کلام روان دی سولې پیغام راډیو څخه. نو زه یې کله کله چک کوم، تا ته خو معلومات کېږي که نه چې څه شی خپرېږي، چې روان دي، اعلانات خپرونې په خپل وخت دي، او که نه همداسې به ناتیا کلام روان و دوستانو. اوس خو موسیقي بنده ده، موسیقي نه نشرو، موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی، او ناتیا کلمونه، ترانې، خپل ترنمونه، خپرونې، ټولنیزې، ادبي، تفریحي او نیمه او دیني داسې تعلیمي خپرونې نن سبا نشریږي، او دا نشرو د خیره دا MSF د بې سرحده شبخانه چې ورته وایي. نو دا دی راورسېدو د خیره دغه اړخ ته به بین المنزلو طرف ته به لاړ شو، او دغه ځوان چې دی د خوړ شګی بار کړي ده، نه پوهېږم چیرې به روان وي، یعنې حتما داسې ځای ته یې وړي چې لارې کوڅې چېرته به یې یا به یې جوړوي یا به یې کنکریټ کوي. او خدای دې خیر پېښوي. ښه دوستانو، بس نو تاسو ته مې یو وړوکی غوندې چکر درکړو. هیله مې دا ده چې له دغه چکر نه به تاسې خوند اخیستی وي. که چېرته خوند دې درکړی وي کمنټونو کې راته ولیکئ چې نورې داسې ویډیوګانې هم در سره شریکې کړم یا نه، خوښېږي مو او که نه. دا معلومات بیا راکئ چې دا نان سټاپ ویډیو وه که نه، سټاپ مو نه کړه، هېڅ که پام دې وي، همداسې مخکې لاړو پسې هېڅ مو ونه دروله. او دا بیا د بین المنزلو لاین دی، تاسې وګورئ. یعنې که دغه طرف ته هم د بل اړخ کې هم همدغه رقم ته مارکیټونه او ودانۍ جوړې شي، دا به د دغه ځای ښکلا څو چنده زیاته کړي. خدای خو مهربان دی. دوستانو، بس تاسې لپاره مو دغه وړوکی غوندې چکر ویډیو جوړه کړه. هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ.
نو که تاسې ته د خوست ښکلاګانې خوند درکوي ما ته بیا کمنټونه وکړئ. که چیرې مو دا ویډیو نوې خوښه شوي کولی شئ بیا راته ووایئ. نو زه به په نورو ځایونو کې هم ستاسې لپاره ویډیوګانې جوړوم. د اوس لپاره ښې شېبې ښه وختونه الله مو مل شه.